السلام علیکم ګران دوستان، څنګه یاست؟ ښه یاست؟ جوړ یاست؟ امید لرم چې روغ او جوړ اوسئ. نو ډېره موده بعد موږ تاسو ته یو ویډیو راوړو. په دې ویډیو کې به زه تاسو هم د موبایل هر یو اپلیکیشن چې تاسو ته ډېر ضرورت وي او تاسو پسې ګرځئ او تاسو نشئ پیدا کولی، نو موږ تاسو ته یو ټیلیګرام چینل راوړی چې د هغې نوم دی پښتون افغان پښتو ټیک، چې په دې کې تاسو ته هر یو اپلیکیشن میلاویږي، لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی هم شئ چې موږ ته تاسو میسج کولی شئ، موږ تاسو ته پیدا کولی شو په ټیلیګرام کې. دلته تاسو کتلی شئ د ټول نړۍ راډیوګانو اپلیکیشن. دغه یو ملګري موږ ته ډېر خواست کړی و چې زما داسې یو اپلیکیشن پکار دی چې د ټول نړۍ راډیوګانې رانیسي، نو هم موږ تاسو ته پیدا کړی دی. دلته داسې نور د پاسپورټ سیز چې د پاسپورټ لپاره تصویران جوړولو لپاره هم یو اپلیکیشن موږ تاسو ته پیدا کړی دی. تاسو دلته تللی شئ. داسې نور اپلیکیشن دی د مسلم پرو، تاسو به دا پېژنئ. هغه ملګري چې مسافر وي هغه به خامخا دا اپلیکیشن پېژني. او پرو ورژن داسې یعنې بغیر د پیسو څخه نو تاسو کولی شئ چې دلته هر یو اپلیکیشن پیدا کړئ. موږ تاسو ټول ته خبرتیا ورکوو چې تاسو راتلی شئ زموږ ټیلیګرام چینل ته، او په دې کې موږ تاسو ته هر یو اپلیکیشن اچولی دی. په دې کې تاسو کولی شئ هغه اپلیکیشن پیدا کړئ چې تاسو ته ضرورت وي او تاسو یې غواړئ، او کولی شئ په ډېرې اسانۍ سره اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته کتلی شئ د کرکټ چې په کوم یو اپلیکیشن کې کتلی شئ چې ملګري چې کرکټ کتل غواړي لایف، نو هم تاسو کولی شئ دلته دې اپلیکیشن کې وګورئ. نو تاسو کولی شئ چې زموږ ټیلیګرام چینل ته راشئ. دلته دوستانو په دې کې تاسو ته هر یو اپلیکیشن میلاویږي. تاسو کتلی شئ د ټول نه مخکې ټیلیګرام ته راشئ. په ټیلیګرام کې ولیکئ پښتون افغان. هغه ملګري چې په لیکل نشي کولی او ما لیکلو کې څه ستونزه لري، تاسو کتلی شئ څنګه چې پښتون افغان وي ټول سر باندې به ته راشئ. دغه زموږ لوګو ده، نو تاسو کتلی شئ. نو زه به تاسو له لینک درکړم ډسکرپشن لاندې، به زه تاسو ته یو شین خط په لینک په هغې باندې چې تاسو کلیک کړئ ډایرکټ به تاسو ټیلیګرام ته راشئ. د ټول نه مخکې اول تاسو ټیلیګرام ډاونلوډ کړئ او دا جوړ کړئ. نو هغه ملګري چې ما ته بار بار میسیج کوي چې دا اپلیکیشن مې پکار دی، دا اپلیکیشن تاسو کولی شئ صرف ټیلیګرام ته راشئ، په هغې کې پخپله پیدا کولی شئ. نو دا خبرتیا مې تاسو له درکوله. نو تر بلې ویډیو پورې په لوی الله مو سپارم. خدای پاک.